په ماشومتوب کې سړی څه نه کوي، په ماشومتوب کې سړی څه نه کوي، په لیونتوب کې سړی څه نه کوي. ای مړه ښکل مې کړې جو کفر وشو، ای مړه ښکل مې کړې جو کفر وشو، مړه په خوب کې سړی څه نه کوي. مونیر جانه که ستاسو شعر ته وګورو، ستاسو د مینې او ستاسو د محبت او ستاسو د درونوالي به هغې سړي ته پته لګي چې تاسو سره میلاو شوي وي، خو زما په ذهن کې یو حاکه غوندې کې جوړوي چې منیر جان ته وګوره، انداز ته یې وګوره او د لکه ستاسو سترګې، ستاسو ویښته لکه داسې پرشر غورځوي. مطلب دا چې تاسو ویلن ښکارئ، دومره د مینې خبرې څنګه کوئ؟ نو یو انسان جوړ د مینې نه دی او چا لټولی نه دی. انسان چې هر یو انسان ولټي هغې کې به ډېره بلا مینه او نفرتونه، خو باسین صاحب خبره چې د حالاتو پیداوار دی، نو په ډېرو انسانانو کې مینه ده، مینې نه جوړ دی، نو بیا به پکې خامخا مینه او که څه نفرتونه یې نو هغه به څه د حالاتو وجه نو زما په خیال چې دغه وجه کیدی شي. منیر خو شاعر نه وی نو څه به وی؟ منیر که چې شاعر نه وی نو بیا به سندرغاړی و. منیر جانه څه به راسره شریکوئ پروګرام کې؟ نو چې څه وو هغه خو بس تاسو د مخې ده چې ریکارډ کېږي په مخه بار بار شعرونه که نه، خو ستاسو په غوښتنه به دغه نظم ویم او یو دوه شعره به درته مخکې ووایم چې ستا په نری پوزه کې سوري خو پې کېده، ستا په نری پوزه کې سوري خو پې کېده، زما دومره قیمت و میخکي خو پې کېده، ډېر ښه. او منم زما پیزار دومره د ډېرو روپو نه و، منم زما پیزار دومره د ډېرو روپو نه و، کمک له 3-4 دانې بنګړي خو پې کېده، ډېر ښه. منم زما پیزار دومره د ډېرو روپو نه و، کمک له 3-4 دانې بنګړي خو پې کېده. او نظم کم تاسو ویلو د ډزو والا چې د خوایي ډزو شوقینه یاره ستا د ټوپک د خولې نه وتې ګولۍ په یو مزدور باندې را پرېوتله، د خوایي ډزو شوقینه یاره ستا د ټوپک د خولې نه وتې ګولۍ په یو مزدور باندې را پرېوتله، د یوې پیغلې لوپټۍ یوړه، د یو ماشوم د سر شملۍ یوړه، د یوې مور د سترګو تورې مړ که، د یو داجي د زړه ټکورې مړ که، یا په خادۍ د خدای اور پورې که، یا په خادۍ د خدای اور پورې که، په دې مستۍ د خدای اور پورې که، یا دا ځواني د خدای په سین لاو که، په دې ځوانۍ د خدای اور پورې که، ستا خوشحالي د تی بېشکه وکه خوله ګډډه د ټوپکه وکه، ستا خوشحالي د تی بېشکه وکه خوله ګډډه د ټوپکه وکه، دا خوشحالي دې په اتڼو وکه، دا خوشحالي دې په ډولونو وکه، دا خوشحالي دې په سندرو وکه، دا خوشحالي دې په سازونو وکه، ځان سره نور خلک هم وخندوه، سپینه دا تور خلک هم وخندوه، ای دغه سپور خلک هم وخندوه، دا سرتور خلک هم وخندوه. د چا کچه کورونه ولې ورانه، د انسانانو زړونه ولې ورانه، دا تنکي خیالونه ولې چیړې، دا تنکي خالونه ولې ورانه، د دې ټوپک نه قلمونه جوړ کا، د دې بارودو نه صحیح جوړه کا، دا کمربند خو د بستې په شان دی، د دې کارتوسو نه کاپي جوړه کا، د دې ټوپک نه قلمونه جوړ که، د دې بارودو نه صحیح جوړه که، دا کمربند خو د بستې په شان دی، د دې کارتوسو نه کاپي جوړه که، د دې پټکي نه د شمله جوړه که، چرته جومات جوړ که حجره جوړه که، د دې پټکي نه د شمله جوړه که، چرته جومات جوړ که حجره جوړه که، د پردو کریکو نه ساز مه جوړوه، خپل مازغه وچېړه نغمه جوړه که، د دې ټوپک سره یاري مه کوه، د دې ټوپک سره یاري مه کوه، د تیارو غېږ کې زندګي مه کوه، په پردي سر داونه مه لګوه، دا جواري ده جواري مه کوه، خو دا ویرونه په چاسا اثر کوي، نصیحتونه په چاسا اثر کوي، منیر ستا ځان له مازغه خراب دي، ستا دا شعرونه په چاسا اثر کوي. تاسو هغه شعر کوم یو دی چې تاسو ډېر زیات خوښي بار بار یې ځان سره ګونګونانوئ؟ زه خو دغه شعر دی چې واورو وخلی اور ته غاړې وتو، واورو وخلی اور ته غاړې وتو، مسافر راغی مور ته غاړې وتو، یو ورور د رور په خوشحالۍ کې نه و، یو ورور په غم کې رور ته غاړې وتو، یو ورور د رور په خوشحالۍ کې نه و، یو ورور په غم کې رور ته غاړې وتو، خدایه نو سا جیبه ویشتې کړی، یو یوسف مخې تور ته غاړې وتو، خدایه نو سا جیبه ویشتې کړی، یو یوسف مخې تور ته غاړې وتو،
په محلونو باندې وس نه رسی باران د خاورو کور ته غاړې وتو ډېر ښه په محلونو باندې وس نه رسی باران د خاورو کور ته غاړې وتو پښتون په خپل مرګ احتجاج ونه که لکه پوخ فصل لور ته غاړې وتو منیر جو ډېر د خاموشۍ ستړی که منیر جو ځکه شور ته غاړې وتو ډېر ښه دی ډېر زبردست هر یو غزل مو د اورېدو دی هر یو نظم مو د اورېدو تا به رانه خارو خوري ما به انتظارو خوري ته د خاره نه راځې تا خو د ښامارو خوري دی یوازې مه پرېږدی زخر به په لارو خورې ویل ناوخته شو نن خو به مې پلارو خورې دغه لږ مازغمې دي دا به راله یارو خوري ته د ښاره نه راځې تا خو د ښامارو خوري دا سړی خفه شي نو بنګ وسکي کوکنارو خوري دومره غوسه مه کوه دا به د سینګارو خوري نیم غوزان درو رسی نیم پلار ریوارو خوری تا د خاره نه راځې تا خو د ښامارو خوري امن را لرا کینو سر د اقتدارو خوري سر د خپلواکي وخوري سر د خپل اختیارو خوري جنگ وزیرستان وران که جنگ به قندخارو خوري ته د ښاره نه راځې تا خو د ښامارو خوري یا به د نظر وخوري یا به د ازار وخوري ای د چا خیرې به د ګل غوندې رخسار وخوري یمونې رزړه به د دا بې ننګه یار وخوري ته د ښاره نه راځې تا خو د ښامارو خوري تا به رانه ښار وخوري ما به انتظار وخوري ته د ښاره نه راځې تا خو د ښامار زمونږ د دې چینل چې کوم مشر دی ایاز فضل داودزی صاحب مونږ سره ناست هم دی دا ګرځي شاعرانو پسې ستاسو غوندې کې لالونه راوچتوي خلکو ته یې په دې سکرین باندې ښیي دغې قدم ته یا دغې زیار ته په کوم نظر باندې ګورئ ډېره ښکلې خبره ده چې دغسې کار وشي په دغسې ورکو خلکو پسې وګرځي نو زما په خیال چې دا ډېر ګران کار هم دی ډېره د ستاینې وړ هم دی الله دې وکړي چې دغسې نور هم خلک را پیدا شي خو چې معیار وساتي او بل دا کار سر ته ورسوي په اخره کې زمونږ د پیرزونې مینهوالو له پیغام ورکړي بیا پروګرام راغونډو پیغام زما هر چاته بس دغه د مینې پیغام دی چې په خپله هم مینه وکړئ په خپله هم ژوند وکړئ بل هم ژوند ته پرېږدئ ډېره مننه منیر جانه مونږ له مو وخت راکړو ناستې مو راسره وکړو د ناستې مو ډېره مننه کوم قدرمن شي الله مو راته لره زه مینهوالو پروګرام پیرزونه کې راسره نن منیر بونیری ناست و خوندور شعرونه خوندور سوالونه جوابونه هم تاسو واورېده انشاءالله بیا به ملاقات کیږي چېرته چې هات آباد او بریالي اوسېږئ د لوی الله په امان